دا کانفرنس دلته کې ولیدو د افغانستان او د پاکستان د دواړو خوا ډیر پوهه ډیر تکړه جرنالستان دلته کې راغلي او په دې خبرو باندې به خبرې وشوې چې د پاکستان او د افغانستان په اړیکو ښه کېدو کې دا خبریالان دا خبرنویسان یا صحافیان چې کوم دي د خپل رول څنګه لوبولی شي. نو ډېرې ګټورې خبرې پکې وشوې. د صحافي په رول پکې خبرې وشوې څنګه موږ ته مثبت راپورټونه جوړول پکار دي. موجوده دور کې چې کوم رول دا ډېر برابر نه دی. لکه ستاسو اداره دا داسې څو نورې ادارې دي چې د هغې رپورټونه خو دي، خو د افغان کډوالو سره چې څه کېږي یا نور چې افغانستان او پاکستان په منځ کې کومې ستونزې دي هغه رښتیا او حقیقت خبرې نه ویل کېږي چې د دې تعلقاتو په دې په سمېدو کې د ټولو نه لوی خرنډ دی. مینوالو د دغه کانفرنس د برخوالو د خولې نه تاسو واورېدل د دوی دا وینا هم وه چې که د حکومتونو ترمنځ تعلقات په هر ډګر ولاړ وي خو ولې د قلم خاوندان یا صحافیان د دې په اوږو باندې ډېرې درنې ذمهوارۍ پرېوځي او دوی باید په دې تاریخي موقع باندې چې د دواړو هیوادونو تعلقات د تاو تریخوالي ښکار دي خپل تاریخي رسالت ترسره کړي، خپل جرنالیزم یا صحافت د جذباتو په ځای د یو بل د مفاداتو په ځای د نړیوالو منل شوو صحافتي معیارونو مطابق ترسره کړي. فاروق فراق، وایس اف امریکا، دوبۍ.